ورسره چې کوم یونیورسيټي چې دی هغه د ډیر زیات خسارې کې دی هغه وجہ ډیر زیات لکه ډیر اوچت پایر کې ګڼل کیږي نو خدای دې چې ټول خیبر پختونخوا کې یونیورسيټي دومره زیات کولاو کړی دي چې کالج پځې چې دی یونیورسيټي هر خار کې کولاو کو چې هر خار کې کالج مخ کې پکارو او بیا چې دی پوهنتون د پېښور یونیورسيټي شانته نو دلته مردان نه کوهستان نه چترال نه بیا لری بنو کرکنا خلک سټوډنټان راتله دلته پېښور پوهنتون ته یا د زرعي پوهنتون ته یا داسې د کشانته دي ګومل یونیورسيټي ته نو لازمي خبر د سټوډنټان زیات راتله دلته نو زیات سټوډنټان راتله نو زیات غي ته ګټم کې د بیا د دې چې حکومتي طرف نم چې کم فندینګ او غم ملاوي ده اوس دی یونیورسيټي چې دی هر خار کې کولاو کو سیاسي یو فیصله وکړه او بیا هغه یونیورسيټي چې دی یو کالج درجم نه لري دومره مغه حیثیت نشته لیکن دا چې هغه یونیورسيټي یو چې جوړ شنو هغه ته یونیورسيټي شانته خرچه کیږي خو هغه نه هغه شانته دی ګټه نه کیږي نو دا دی هغه نه نقصان دا مو شو چې دا غټ یونیورسيټي چې دی دا دومره چې دی سټوډنټان نه اټریکټ کوي ورسره چې ډیر زیات تنگ نظری پیدا شو سټوډنټانو کې تنگ نظری دا چې یو ماشوم چې دی هغه یا ماشومه اگر سبق وای کوهستان کې یا هغه چترال کې سبق وای او هغه ته تاسو چترال کې یونیورسيټي جوړ کړي نو بیا خو هغه بالکل چترال کې به پاتې شي تر کلاس 1 نه تر کلاس پی ایچ ڈی پورې چې دی هغه چترال کې به پاتې شي غریب ته پته نه چې پېښور کې سره روان دي یا ډي خان کې سره روان دي دلته چې کله پېښور یونیورسيټي ته خلک راتل نو به مختلف بیک گراوندز نه او مختلف کلچرز نه یو بل ته کلچر چې دی په در یو بل باندې چې دی یو ټالرنس ماحول پیدا کېده مختلف مکتب فکر نه او بعضي پروګریسیو خلکو بعضي لیبرل او بعضي ډیر کنزرویټیو او دا ټول یو بل ته چې دی برداشت کول هغه شیم ختم شو نو هغه د وجہ چې دی دا یونیورسيټي زیات شوې زیات یونیورسيټانو د وجہ چې دی دا چې کوم حکومتي ګرانټس هغه ټولو کې تقسیم شو لیکن هغه چې کوم پروډکشن دی یعنی هغه چې کوم آوټپوټ دی هغه چې کوم نتیجه ده هغه ډیر کم یونیورسيټانو نه مونږ تخکاری ګرا سره سه مونږ سره پروفیسور اجمل خان صاحب هم ملګری شوی دی د اسلامیه کالج او د ګوبل یونیورسيټي په خوانې وایس چانسلر هغه اجمل خان صاحب سلام شرطه مم السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني موږ سره دا وخت ډاکټر پروفیسور حسین شهید سروردی صاحب هم دی هغه نه ما تاسو کو چې په خیبر پختونخوا کې درې پوهنتونونه چې دی یو زرعي دی یو ګومل دی یو پیښور دی دا د فاینانشل کرایسس یعنی مالی خسارو سره مخ دي هغه ډیر علتونه ول چې یو پکې دا وو په خیبر پختونخوا کې ډیر زیات پوهنتونونه خلاص کړل شو د هغه ځای طالب علمان وس په هغه ځای پوهنتونونو کې سبقونه وي یو خو هغه د نور کلچر یا ماحول نه بهر پاتې شي په خپل علاقه کې پاتې شي بل دا چې مالی خسارې روانې دي په ځای دي کالجونه خلاصول پکارو یونیورسيټي خلاص کړي دا غي وس منفي اثر کیږي تاسو د دې تصور سره یقین اتفاق کوئ پروفیسور اجمل صاحب کنه کوئ بالکل پروفیسور صاحب چې کوم خبرو کړه ما خو اخرینه بافوي ده بالکل صحیح ده ما خبره ده یونیورسيټي زیات شوي مخکې خو دا درې لکه مین دوه یونیورسيټي جنرال یونیورسيټي یو پیښور یونیورسيټي و یو ګومل یونیورسيټي و زرعي یونیورسيټي ځان لا یو یونیورسيټي و پورا صوبې کې دی وخت کې زمونږ د شول نه زیات یونیورسيټي شوي دا په پبلک سېکټر کې او پرایویټ سېکټر کې دغه شانته کافي یونیورسيټي رالي نو زمونږ هغه لکان چې کوم هغه بالکل چې کوم سټوډنټس براتل تقسیم شو ریجنل یونیورسيټي جوړې شوې لکان چې رقم زید یو خپل یونیورسيټي ته دي دا غیم وجوهات ډیر دي یو مین وجه دا ده چې زمونږ د خلکو هغه انکم دغه دون دین نو هغه پرفر کوي چې کوم نږدې یونیورسيټي دی وتا چې هغه لاند کور ته تللی راتلی شي او خپل سبق ویلی شي نو دا خدایي د پاره یو فائدہ ده خو جنرالي ته زمونږ یونیورسيټي لکه پیښور یونیورسيټي یا ګومل یونیورسيټي دې ته نقصان ورسېده د دینه ځکه دی باندې د لکانو د سټوډنټانو دا کم شو ډیر په کم شو نو لہذا د دې چې کوم انکم راتله جنریشن چې کوم هغه بالکل کټ شو دې سره خبره بیا د فند شارټیج عمره د ګورنمنت طرف نم ریستریکشنز لګیدل نو دغه وجوهات دي چې زموږ یونیورسيټي نن سبا فاینانشل کرایسس
سلام وختي خو اجمل خان صاحب د موجود وسنۍ حکومت چې کوم دی د تحریک انصاف د دې مشر وزیر اعظم عمران خان صاحب په غټو هدفونو کې به یو دا هم ویلو چې په پاکستان کې به تعلیمي پرمختګ چې د لپاره د زیات هلې ځلې کوي او تعلیمي ایمرجنسي یا بیړني حالات به په ځای کوي. په وروستیو کې موږ لیدلی هم و چې په خیبر پښتونخوا کې ځینې مدرسو له په میلیون روپۍ ورکړل لکه حقانیه مدرسې له ورکړي. نو فکر نه کوي چې اولنۍ حکومت له پکار دا و چې د دې چیلنجز اندازه ورته وي ځانې پوهه کړې وي او بیا دې پوهنتونونو له مالي مرستې ورکړې وي. خبرم بالکل په ځای ده خو بس هغه کې پرابلم هم دغه دی کنه چې موجوده حکومت دی وخت کې هغه په خپل یو فاینانشل کرایسس کې مخته دی. نو چې څو پر هغه په خپل د دې فاینانشل کرایسس نه راوتی نه نو هغه توجه د نورو سيزونو ته ډیره کم شوه. وګورئ د تاغي توجه دغه مین فوکس چې راغی هغه د ملک دغه چې کوم فاینانشل پوزیشن دی هغه سټیبلایز کول دي. دغه یو وجوهات دي چې هغه ترجیح ته کم شو. زه اردن کوم ځان سره شاملوم ګران اردن کو تاسو د پروفیسور حسین شهید سهروردی یا پروفیسور اجمل خان صاحب نه کوم پښتون کول غواړي په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم په میدان کې او یا په کم چې درې پوهنتونونو په دې کې چې کوم مالی خسارې دي په دې موضوع باندې نو تاسو کولای شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد صاحب تم سلام دا وعلیکم السلام. دا درې یونیورسيټي دغه شو خساره کې شو او دا زیات جوړ شو. نو اوس خو زمونږ بچي چې دی لاول به په ګومبل کې دغه کې لکونه روپۍ لګېدلې. اوس په دې یونیورسيټو کې کمې خرچې ورځي ځکه چې کاله ته له یونیورسيټي رااله. نو زه خو هم چې دا خو ډېر ښه کار وشو خو حکومت چې دغه غور نه کوي او کالجونو ته یونیورسيټو ته دغه نه ورکوي دا څنګه کامیاب شي. وسلام. دا بالکل ټیک خبره ده چې دا ماشومان هغه شي دي خو هغه سره چې د یونیورسيټیانو خپل خرچیم ډیر زیات دي. دا خرچې اوس پورې نه دي کمی شوی. یو بل چې ځین کې لري چې دا یونیورسيټیان چې دي دا پبلک سېکټر یونیورسيټیز دي دا داسې نه دي چې دی بغټي دومره زیات وګټي چې دا ځان سسټین کی دا نشي کېدی. هغه وجه دا ده چې پاکستان کې تعلیمي چې کم رجحان دی اخواسم کم ده. بیا هایر ایجوکیشن کې خو تعلیمي رجحان نور کم دی. لکه زموږ طرف ته ټیبوز هم ډیر زیات دي. دا موږ ډیر زیات تعلیم چې دی میکسیمم جنکول خو موږ میټریک نه زیات مخکې سوکزینا میټریک هم ډیر غټ شي ډیر زیات اوس چې دی مشکل سره سوسایټي چې دی دمر کولاو شي د چې هغه ماشومان ته پاره هایر ایجوکیشن چې دی هغه خو خي. بیا د دې چې خلک دا ګوري چې دا ایجوکیشن حاصل کی څوک ماشوم چې دی وا بي اس او کی ام فل او کی نو هغه نه بسو ستوره به او کی هغه اوس پورې دغه سوچ کې دی چې تعلیم نه چې دی هغه نوکری به څومره ملاويږي څنګه ملاويږي خلکو اوس پورې دی شي نه دی وتی. نو دا پبلک سېکټر یونیورسيټي یعنی کې سرکاري یونیورسيټیانو دا سم ساتل چې دی با ماشومانو تفیسونه بغاټي ځان بم سسټین کوي او بیا چې دی نه چې دی سم مخکې بم دینو دا ډیر زیات یو منفي اثر دی. زموږ ملک کې چې کوم یونیورسيټیان دي هغه کې بهر ملکونو نه چې دي سټوډنټان ناراضي چې دلته هغه شانتي چې دي پیسې ګټل وشي. نو دا دی په حالاتو کې حکومت ته بهرل گرانټ ورکول دي دا یونیورسيټیان دا کوم نافي لپاره نه دی کولاو شي. پروفیسور اجمل خان صاحب زه چې څومره خبرې مې په خیبر پښتونخوا کې د ټول غټ ډیماند چې و یا غوښتنه چې و هغه د اضافي پوهنتونونو و او بیا چې کله حکومت وخت کې دا پوهنتونونه خلاص شو نو په هغه وخت کې په دې باندې خلکو ډېر هرکلی کړی وو. خلک داسې وایي چې نږدې علاقه کې کله په کوم پوهنتون کې سبق ویل شي د هغې ګټې زیاتې وي خو تاسو دواړو وویل چې د هغې منفي نقصان وشو. بالکل خبرم بالکل صحیح وکړه. ما خو چې څنګه مخکې وویل تاسو ته چې یونیورسيټي زیاتې جوړې شوې خو فایده زموږ خلکو ته خو رسېده. الته زموږ د خلکو هغه انکم دونه نشته چې هغه لکه لري پوهنتونونه افورد کوي او الته خپل بچو لګي. هغه وجه دا ده چې نږدې کور کې وته یونیورسيټي دا لارچی سبق وي واپس کور ته راځي نو دغه خرچه بالکل نیمه شوي بلکې د نیمو نم کم شوي. ته چې هغه یونیورسيټي فیس ورکړي نور د خرڅ کو اخراجات خو بالکل نشته دا د کور نه. نو دا خبره خو بالکل ټیک ده. زموږ خلکو ته ډېره فائدہ ده او فائدہ رسم وتا او یونیورسيټو ته دا مین چې کوم زموږ یونیورسيټي وي
چې کوم زړی یونیورسيټي هغه ته په دې نقصان ورسې چې هغه باندې د سټوډنټس دغه کم شو سټوډنټس نمبر کم شو نو هغه خامخا هغه ته په فاینانشل دغه ورسېد مالی خساره نقصان ورسېد او جی خساره لا او وسري هم دغه د چې د ګورنمنت طرف نم پکار دی چې دا هر کال د دې دغه زیاتیږي خو زیاتیږي هر کال زیاتیږي خو سخت کال چې فاینانشل کرایسس کې ګورنمنت په خپل دی نو هغه د دې چې کم فند او غیر زیات نه کړی شو ولته په کټو لګو نو دغه خامخا اثر یونیورسيټي ته راوړل ها پروفیسور صاحب یونیورسيټي او بوران کې د مختلف پروفیسور صاحب ما په خپل د پاکستان کې زه تاسو سوال جواب ورکول غواړم سروردي صاحب ګوري تاسو چې کوم سوال دی بالکل خدا ټیک دی خو زما چې کوم کنټینشن دی هغه بالکل مختلف ده دا لری زیونه مثلا چې ترال شو خدي چلته یونیورسيټي کولاو شو نو هغه چې دی ګلګت بلتستان او دا علاقې چې دی دا به کور کی لیکن هر خار کې یونیورسيټي کولاول مثلا تاسو ګوري شیرینګل کې شو دا افغانیر کې شو نو الته خو پوسټ ګریجویټ کالج مشتا ٹھیک شو نو اوس پوسټ ګریجویټ کالج مشتا د جنکو والا مشتا لکانو والا مشتا او ورسره یونیورسيټي کولاو شو نو چې تاسو یونیورسيټي کولاوي نو یونیورسيټي خو یو ډیر غټه ملکه اگر د خرچو په حساب ووایم کنه نو یونیورسيټي یو ډیر غټه یاشي ده هغه دا عیاشي لفظ دې د انګریزي کې ډیر د دې عادي اټس ا لگژری کنه زما مطلب عیاشي په منفي نظر سره نشته خو اټس ا لگژری کنه نو اوس وګورئ چې آیا بنیر کې سټوډنټانو تعداد دومره دي چې هغه پوسټ ګریجویټ کالج جنکو والا پوسټ ګریجویټ کالج لکانو والا او ورسره یونیورسيټي کې هغه ټول راشي او ډیر زیات تعداد کې دي الته داخلي بموالي او ولته فیسونه بمبر کې او ډیر زبردست شانتي چې دی هغه ته ځلی وشي آیا دا واقعي دا ممکنه ده زه صرف دا ویلا کول غواړم چې دا بالکل ډیر زیات شو لکه چې څومره هغه تاسو اوس کو هارت کې وګورئ کو هارت کې څومره پاپولیشن دی کو هارت کې څومره پوسټ ګریجویټ کالجز دي څومره پرایویټ یونیورسيټي الته کولاو دي او ورسره چې دی کو هارت یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي کولاو شو نو اوس کو هارت کس چې دی هغه خو بلینز اف روپیز هغه چې کم دی دا بجټ دی آیا هغه بلینز اف روپیز چې کم بجټ دی هغه په حساب هغه دومره پروډوس کوي په ګریجویټس او دومره های کوالیفاید کمال کا خلک شتالتا دغه ځکه زه غواړم چې زه لږ اختلاف کوم چې دا یونیورسيټي چې کم مقصد د دې هغه مقصد چې د پوسټ ګریجویټ کالجز نم پورا کېده او دا یونیورسيټي اگر کولاوي دي نو بیا دا لری چې کم ځونه دي څنګه چې پروفیسور اجمل صاحب خبره وکړو څنګه چې تاسو وایي په واقعي هغه لری داسې ځونه شته چې الته چې دی یو یونیورسيټي فور ایگزامپل چې ترال شو هغه ځکه چې دی یو یونیورسيټي کولاوي دل پکارو بیا الته چې دی غاټ علاقہ چې دی هغه کور کول بل طرف ته داسي وګدو ځونه لکه سواد شو التم پکارو یونیورسيټي نو هغه چې دی یو غاټ علاقہ کور کی لیکن موږ سو کو چې لکه تاسو ګوري 400 ته وګوره او یونیورسيټي ته وګوره مردان ته وګوره یونیورسيټي ته وګوري تاسو بیا پېښور ته وګوري هغه نږدې پروت دي تاسو دا کوهاټ وګوري پېښور کې بذات خود دا ساتي دي 22 یونیورسيټي ثوابي کې دومره زیات ثوابي کې یونیورسيټي کولاو شو لکه دا دومره زیات هر خار کې اگر تاسو یونیورسيټي کولاوي نو دا خدا سي لګیږي چې لکه پوسټ ګریجویټ کالج کولاوي او یونیورسيټي کم بجټ دی هغه عربونو روپو کې عربونو روپې چې دا اگر اټریکټ کینو به کالجونو ته بسور کوي بیا بسور کوي ابي کالج کې هم دا کسيزونه دي زه په دې موضوع باندې د هغه وخت د تعلیمي ماهرانو سره خبرې کوم او دا غو راي به مخلم او نن په دې پروګرام کې ما د پاکستان چې کوم تعلیم مرکزی وزیر شفقت محمود او د خیبر پختونخوا چې کوم بیان دی د حکومت شوکت سبزی هغه ته دوزل خاص کړی دی هغه په دې پروګرام کې د برخه غسول اوسه پورې تیار شوی ورته نه دي موږ غوښتل چې د حکومت موقف او نظر هم واخلو خو پروفیسور اجمل صاحب و دا چیلنج څنګه د سوال وخت امام کړه وخت ډیر کم پاتې دی او را پېښ شوی دی او پروفیسور سهروردی صاحب بیا ذکر وکړو چې په هر خار کې پوهنتون چې دی د خلاصولو نتیجې اوس منفي دي خو اوس بکیږي څه پاینده کې کول تاسو تجربه ډیره ده په دوه پوهنتونونو کې وایس چانسلر پاتې شوی رجسترار پاتې شوی په اسلامي کالج کې نو کېدل څه پکار دي حکومت د دې چیلنج راوته څنګه شي وس نو د دې کوم دغه د بغیر د حکومت د سپورټ نه اوس بل لار شته نه ځکه اخواته زمونږ یونیورسيټي خپل جنریشن هم دونه نشته کنه فیسونه هم زمونږ یونیورسيټي داسې زیاتول نشي ځکه چې الته حکومت وته وی چې تاسو به یو لیمټ کې اوسئ ځکه پبلک سېکټر یونیورسيټي دي پرایویټ یونیورسيټي خو ټول په فیسونو په دې چلیږي چې هغه خو خپل خواخي فیسونه ای خپل چې څه ایکسپینډیچر یې هغه داغې نه ریکور کوي
پبلک سېکټر یونیورسيټي دغه کولی نشي دی خو به فیس یو داسې لیمټ لیول ته اشاره دی به چې هغه عام خلک افورد کولی شي نو دی وخت کې زموږ د یونیورسيټي بل هیڅ چاره نشته سوای د ګورنمنت سپورټ نه ګورنمنت به د ریسکیو لراځي ګورنمنت به سپورټ کوي او دغه شانته به څه لیول تر اولی چې دا په خپل خپل ودرېږي اوسه د پروفیسور صاحب ډاکټر صاحب سروردي صاحب دا ډېر خپل خبره وکړه زمونږ یونیورسيټي ډېر بلکې شوی دي بلکې شوی په دې اندازه دي چې لکه چې څنګه خبره وکړه یو سبجیکټ دی هغه د سلورو ډپارټمنټس کې ټیچ کیږي هر ډپارټمنټ کې دغه لپاره بیا پروفیسور ساتل دي دا چې یو ځای کې دا کې دي د دې سورسز په پولین کې دي او ټول ته په فدراسي دي نو کم خلک په پکې امپلوي دغه کېدل لکه کم پروفیسوران ملګېدل او زیات سټوډنټان ته په فدراسي ده یونیورسيټي خپل سیټینګز پتا کې کول هغه شی زموږ ستینه زموږ سیستم ټوټلی جدا دی د بارنا د ویسټ نه دغه وینو زموږ ډېر حد پورې به د فاینانشل کرایسس ډېر کم وو ډېر مهرباني پروفیسور اکبر خان صاحب ډېر مهرباني جی ساسو جی کمنټ کوي سروردي صاحب 30 سکند پاتې دي 1.5 سکند ګوري یو حل دا ممکنه ده چې کم یونیورسيټي دي ته سپیشلایزیشن اف ایجوکیشن ہوگی تاسو ګوري پېښور کې مردان ثوابي کوهاټ دا چارته دي کې ټول ډپارټمنټو کې پولیټیکل ساينس شتا الته انټرنیشنل ریلیشنز مشته دا پېښور یونیورسيټي کې د پیس اینڈ کانفلکټ کومه ته کولاو شي وي دي نو دا چې دا تاسو ته ما شروع کول چې یو نیمه وخت مونږ جماعتونه جوړ کړی دا پکار دی چې سپیشلایزیشن اف ایجوکیشن او چې کم ډپارټمنټل ته دی هغه چارته دي کې کولاو نشي چې چارته دي کې دی هغه مونږ بند کو دلته تاکي خلک دې داسې خوارشي او دنه چې دې خرچي کمی شي او خلک یو بل ډېر مهرباني پروفیسور سروردي صاحب ډېر مهرباني پروفیسور اجمل صاحب رحمان بونره او پروډوسر داهي سحر د نغواړو اجازه خپل خیال ساتئ په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې واورېدې دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو